د قرقل خولۍ جوړونکي او پلورونکي وایي دغه صنعت اوس د نه پاملرنې له کبله د ورکېدو له ګواښ سره مخ دی. محمد سلیم په کابل کې د قرقل خولۍ د صنعتکارانو له ډلې څخه دی چې له کلونو راهیسې د قرقل له پوستکي خولۍ او نور توکي جوړوي. هغه وایي پخوا یوازې په کابل کې د قرقل خولۍ سلګونه هټۍ پرانیستې وي خو اوس د ګوتو په شمیر پاتې دي. خود من مدت یکان 60 سال میخوام میشه که داخلی کار بالاتر باشه. 60 سال داخلی کار هستم دیگه. این کار میکنیم کلاسون پوست از قرقل. هغه وایي د قرقل خولۍ پخوا پر افغانستان سربیره د مرکزی اسیا په سیمو کې هم مینوال لرل خو اوس مهال په هیواد کې د قرقل خولۍ ګټه اخیستونکي کم شوي او دغه صنعت خپل ارزښت له لاسه ورکړی. کلاه د سر امیر شیر علی خان ته دوره پاچاهی امیر شیر علی خان بود. پاچاه امیر شیر علی خان بود، امان الله خان بود، عبدالرحمن خان بود میپوشید، ظاهر خان میپوشید، داود خان میپوشید، اینم کلش کرزی میپوشید. این پاچاه بسیارش میپوشید. د هغه په وینا په وروستیو څو کلونو کې کلتوري یرغل، د پیرودونکو نشتون، د موډ او فیشن د بدلون له امله د قرقل خولۍ پلور کم شوی. نوموړی هیله لري چې قرقل خولۍ د افغانستان د اصلي کلتوري توکي په توګه د تیر په څیر دود پاتې شي. البته نمیپوشه یا مود افتاده. باید این دوره کرزی د مود سر مود شده بوده اینا لباس هم میشه که اون سر مود شده باز. د تاریخي معلوماتو پر بنسټ په افغانستان کې د قرقل خولیو پر سر کولو دود د امیر حبیب الله خان تر واکمنۍ پورې رسیږي. د قرقل پوستکی افغانستان کې د قرقل خولۍ جوړولو لپاره کارول کیږي او له هیواده صادریږي چې پخوا دغه صنعت د افغانستان لویه عایداتي سرچینه وه.